سلامونه درنو لیدونکو، وحید الله زیار یم. په دې هیله یم چې تاسو به روغ او جوړ وئ. د ټلویزیوني راپور انلاین کورس ته پخیر راشئ. درنو لیدونکو، په تیرو درسونو کې د ټلویزیوني راپور جوړونې لومړي او دوهم پړاو باندې چې موضوع ټاکل او د موضوع په تړاو لومړنۍ مطالعه وغږیدو. نن د ټلویزیوني راپور انلاین کورس 40م درس ده. په دغه درس کې به د ټلویزیوني راپور جوړونې دریم پړاو باندې وغږیږو، کوم چې د ټلویزیوني راپور لپاره پلان جوړول دي. درنو لیدونکو، د ټلویزیوني راپور د 40م درس لپاره لاندې اهداف ټاکل شوي دي. لومړی، محصلانو ته د ټلویزیوني راپور جوړونې دریم پړاو ښودل. دوهم، محصلان د پلان پر پیژندنې پوهول. دریم، محصلانو ته د هغه پوښتنو ښودل چې باید په پلان کې ځواب کړي. د ننني درس په پای ته رسیدو سره باید دغه اهداف ترلاسه کړو. د یادو اهدافو په ترلاسه کولو سره به لاندې د توقع وړ پایلو ته ورسیږو. لومړی، محصلان به د ټلویزیوني راپور جوړونې دریم پړاو وپیژني. دوهم، محصلان به د پلان پر پیژان او تعریف باندې وپوهیږي. دریم، محصلان به په هغه پوښتنو پوه شي چې پلان کې ځوابول اړین دي. درنو لیدونکو، موږ او تاسو د ټلویزیوني راپور جوړونې دریم پړاو ته رسیدلی یو، کوم چې د موضوع اړوند پلان جوړول دي. مخکې له دې چې پلان جوړولو باندې وغږیږو، باید دا چې پلان وپیژنو. تاسو به بیا د پلان نوم اوریدلی وي. ډیری وختونه به مو د ډیریو کارونو لپاره پلانونه هم جوړ کړي وي. خپلو شته معلوماتو ته په کتو له ځان سره 10 ثانیې فکر وکړئ او ووایئ چې پلان څه ته وایي. درنو لیدونکو، ستاسو له فکر او ځواب څخه مننه. ورځو په پلان باندې مفصلې خبرې کوو. درنو لیدونکو، د پلان په تړاو مختلف تعریفونه موجود دي. مختلف پوهان یې له مختلفو زاویو تعریفوي. که موږ د پلان لنډ او خلص تعریف غواړو، نو ویلی شو چې پلان د یوه کار د ترسره کولو څخه وړاندې فکر کولو ته وایي. تاسو چې په ورځني ډول کومې چارې ترسره کوئ، حتما یې لومړی په تړاو فکر کوئ. یعنې لومړی هر کار ستاسو په ذهن کې ترسیمیږي او بیا همدغه ذهني ترسیم په عمل بدلوئ. همدغه ذهني ترسیم ته د اړونده کار لپاره پلان وایي. د بیلګې په توګه، فرض کړئ تاسو سبا په خپل ټولګي کې د ټلویزیوني راپور مضمون ازموینه لرئ. اتاق کې ناست یئ. در یادیږي چې سبا د ټلویزیوني راپور ازموینه لرم. څه باید وکړم؟ اړونده کتاب، کتابچه او قلم باید راواخلم او مطالعه وکړم. دا چې ازموینه د سهار 8 بجې پیلیږي، باید 9:30 بجې له اتاقه حرکت وکړم، څو په وخت پوهنتون ته ورسیږم او ازموینه ورکړم. تاسو ناست یئ او دا هر څه له ځانه سره په ذهن کې ترسیموئ او فکر پرې کوئ. همدا ستاسو د سبنۍ ازموینې لپاره ستاسو پلان دی. ځکه اوس همدغه خیال او فکر په عمل باندې اړوئ. عملاً د ټلویزیوني راپور کتاب، کتابچه او قلم رااخلئ، مطالعه کوئ. سبا سهار 9:30 بجې له اتاقه بهر کیږئ. له 8 بجو څخه څو دقیقې وړاندې د ازموینې صحنې ته رسیږئ او ازموینه ورکوئ. درنو لیدونکو، که تاسو له هر کار څخه وړاندې فکر ونه کړئ، نو څه به وکړئ؟ طبیعي خبره ده چې هیڅ. یا که څه هم کړئ، خپل وخت او انرژي به ضایع کړئ، خو ګټه به ونه لري. فرض کړئ له همدغه ځایه چې تاسو پرې ناست یئ یا ولاړ یئ روان شوئ، خو په دې مو هیڅ فکر نه ده کړی چې کوم ځای ته باید لاړ شئ. بازار ته لاړ شئ، پوهنتون ته لاړ شئ، پارک ته لاړ شئ او یا کوم بل ځای ته. د اړونده تګ لپاره هیڅ هدف نه لرئ یا هیڅ داسې ځای مو په ذهن کې نه ده راغلی چې تاسو باید هلته لاړ شئ. خو روان یئ. ووایئ کوم ځای ته به لاړ شئ. یا که هر ځای ته لاړ شئ، ګټه به یې څه وي؟ طبیعي خبره ده چې هیڅ ځای ته به ولاړ نه شئ او یوازې به همداسې پسې روان وئ او یا تګ به هیڅ ګټه ونه لري. تاسو پوهیږئ ولې؟ ځکه چې تاسو له یاد مزل څخه وړاندې فکر نه ده کړی. یعنې پلان نه لرئ چې چیرته باید ولاړ شم او ولې باید ولاړ شم. درنو لیدونکو، پلان په دې ډول هم تعریفولی شو: د کار د ترسره کولو څخه وړاندې د ترسره کیدونکي کار د ترسره کیدو څرنګوالی د کاغذ پر مخ لیکلو ته پلان وایي. موږ او تاسو وویل چې موږ د هر کار له ترسره کولو څخه وړاندې د هغه په تړاو فکر کوو چې څه ترسره کوم او څنګه یې ترسره کوم. د اړوند کار په تړاو همدغه فکر رااخلو، خټ مټ یې د کاغذ پر مخ لیکو. همدا د اړوند کار لپاره پلان ده. د بیلګې په توګه، فرض کړئ تاسو غواړئ چې ټلویزیوني راپور جوړ کړئ. فکر کوئ چې د کومې موضوع په تړاو باید راپور جوړ کړم،
څه ډول باید ساحې ته لاړ شم، له چا سره مرکې وکړم، د څه شي انځورونه او ویډیو کلیپونه واخلم، څه وخت باید اړوند کارونه ترسره کړم. د ټلویزیوني راپور په تړاو همدغه فکر را اخلئ او د کاغذ پر مخ یې لیکئ. همدا د ټلویزیوني راپور لپاره ستاسو پلان ده چې له مخې به یې پړاو پر پړاو عمل وکړئ څو بالاخره ټلویزیوني راپور جوړ کړئ. درنو لیدونکو، پلان په دې ډول هم تعریفولی شو. پلان د یوې پروژې د ځانګړو او ټولیزو موخو د ټاکلو پروسه ده، کوم چې د همدغه موخو د ترلاسه کولو لپاره اړینې سرچینې او کړنې په ګوته کوي. په دې معنا چې په پلان کې موږ د یو کار لپاره، د یوې برنامې لپاره یا د یوې پروژې لپاره ځانګړي او ټولیزې موخې ټاکو. له ځانګړو او ټولیزو موخو څخه هدف لنډمهاله او اوږدمهاله موخې دي. یعنې په پلان کې موږ دا روښانه کوو چې د دغه کار یا دغه پروژې له ترسره کولو څخه زما لنډمهاله او اوږدمهاله موخې څه دي. په دې معنا چې د اړوند کار له ترسره کولو وروسته زه باید څه لاسته راوړم. پلان نه یوازې دا چې د یوه کار لنډمهاله او اوږدمهاله موخې موږ ته په ګوته کوي، بلکې د اړوند موخو د ترسره کولو لپاره لازمي سرچینې او کړنې هم راښایي. هر کله چې تاسو د کوم غټ یا کوچني کار لپاره پلان جوړوئ، لومړی باید د اړوند کار موخې په ګوته کړئ او د پلان په دوهمه برخه کې په دې فکر وکړئ چې څنګه کولی شئ اړوند موخې لاسته راوړئ. درنو لیدونکو، پلان ټاکلي هدف ته د تللې لارې نقشه او د بریالیتوب ښکاره نښه ده. څه ډول چې موږ وړاندې یادونه وکړه چې په پلان کې موږ د یو کار اهداف ټاکو او هم د اړوند اهدافو د ترلاسه کولو لپاره لازمي کړنې په ګوته کوو. بیا د همدغه پلان له مخې عمل کوو. د اړوند اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ټولې هغه کړنې ترسره کوو چې پلان کې مو په ګوته کړي تر دې پورې چې ټاکلي هدف ته ورسیږو. له همدې امله موږ وایو چې پلان ټاکلي هدف ته د تللې لارې نقشه ده، یعنې موږ ته ښایي چې څه باید وکړو، له کومو طریقو څخه ګټه واخلو، په کومو لارو لاړ شو څو ټاکل شوي هدف ته ورسیږو. پورته یادونه وشوه چې پلان د بریالیتوب ښکاره نښه ده. له دې امله پلان د بریالیتوب ښکاره نښه ده چې بریالیتوب ته تللې لاره پکې روښانه شوې ده. موږ ته ښایي چې کوم کارونه څه وخت او څه ډول ترسره کړو څو بریالي شو. په همغې لارې مزل کوو چې موږ ته یې پلان ښایي تر هغې چې اړونده هدف ته ورسیږو. هدف ته رسیدل زموږ لپاره بریالیتوب ده. درنو لیدونکو، پلان د پریکړو هغه مجموعه ده کوم چې موږ ته د اړونده فعالیتونو د ترسره کېدو څرنګوالی ښایي. په دې معنا چې پلان کې د کارونو د ترسره کېدو په موخه بېلابېل تصمیمونه نیول شوي وي چې اړونده کارونه کله او څنګه ترسره شي. همدارنګه پلان موږ ته ښایي چې څنګه یو مشخص هدف ترلاسه کړو. کوم ځای ته رسیدل چې زموږ د پلان هدف ته، پلان همدې هدف ته د رسیدو مختلفې لارې او د تګ مختلفې طریقې راښایي. د پلان له مخې موږ قدم په قدم مخکې ځو څو ټاکل شوي هدف ته مو ورسوي. که څه هم موږ عموما د پلان پر پیژندنې باندې بحث وکړ، خو باید هیر مو نشي چې تاسو د ټلویزیوني راپور انلاین کورس تعقیبوئ او تاسو به د ټلویزیوني راپور جوړونې لپاره پلانونه جوړوئ. ځکه د دې لپاره چې ښه او بریالی راپور ولرئ، تاسو باید د هغه لپاره له مخکې نه ښه پلان او د عمل ښه نقشه جوړه کړئ. پلان ده چې د راپور هره برخه پکې روښانه کیږي. موضوع څه ده، ارزښت یې څه ده، بیا د موضوع لپاره سرچینې کومې دي او داسې نور. درنو لیدونکو، مخکې موږ او تاسو یادونه وکړه چې موږ به تل د پلان له مخې کارونه ترسره کوو او په هغه لاره به ځو چې پلان یې راته ښایي. خو مه هېروئ چې ممکن ځینې وختونه زموږ او ستاسو جوړ شوی پلان د کار پر وخت تغییر شي او ټاکل شویو لارو ته د نه لاسرسي له امله د هغوی پر بدیل فکر وکړو څو ټاکلی هدف ترلاسه کړو. د پلان ځینو برخو له تغییر څخه هدف دا نه ده چې موږ باید هدف یعنې خپلې موخې بدلې کړو. هدف دا ده چې موږ یوازې موخو ته د رسیدو لارې بدلوو. د بیلګې په توګه د ټلویزیوني راپور لپاره په جوړ شوي پلان کې موږ روښانه کړي چې باید د راپور د موضوع په تړاو له احمد سره مرکه وکړو، خو د ځینو مصروفیتونو یا نورو لاملونو له وجې احمد مرکې ته حاضر نشو. د احمد نه حاضرېدل یا هغه ته نه لاسرسی په دې معنا نه ده چې موږ باید له راپور څخه تیر شو، بلکې موږ باید د احمد بدیل پیدا کړو څو د احمد پر ځای ورسره مرکه وکړو. درنو لیدونکو، تاسو باید عموما د پلان د جوړولو پر وخت لاندې پوښتنو ته ځواب ووایئ. لومړی، څه باید ترسره شي؟ یعنې دا باید واضح کړئ چې تاسو د څه ترسره کول غواړئ. دوهم، ولې باید ترسره شي؟ دلته د اړوند کار د ترسره کېدو په لاملونو او د کار پر ارزښت رڼا اچوئ، یعنې د اړوند کار ارزښت څه ده چې ترسره کوئ یې. دریم، له یاد کار څخه موخې څه دي؟ دلته تاسو د اړوند چارې لپاره موخې ټاکئ، یعنې دا معلوموئ چې د کار په ترسره کولو سره باید څه لاسته راوړئ. څلورم، کله باید ترسره شي؟ د اړوند پوښتنې په ځواب کې موږ د اړوند کارونو د ترسره کېدو وخت ټاکو. سنجوو چې زموږ کار کله باید پیل او کله باید پای ته ورسیږي. د همدې پلان له مخې په همغه وخت کار پیل کوو او هڅه کوو چې په ټاکل شوي وخت کې پای ته ورسوو. پنځم، تاسو پلان کې باید دا پوښتنه هم ځواب کړئ چې اړوند کار به څنګه ترسره شي. د دې پوښتنې په ځواب کې تاسو په خپل پلان کې د اړوند کار د ترسره کېدو څرنګوالي باندې غږیږئ
او دا واضح کوي چې هغه کار په دې طریقې او دغه په هغې طریقې یا لارې ترسره کوم. شپږم، څوک یې باید ترسره کړي. د کوم کار ترسره کول چې ستاسو هدف ته حتما یو کس ته ضرورت ته چې عمل وکړي او اړوند کار ترسره کړي. په دې معنا چې هغه کس هم تاسو باید په پلان کې واضح او په ګوته کړئ چې باید اړوند کار لپاره لاس په کار شي. ځینې وختونه تاسو د اړوند موخو د ترلاسه کولو لپاره په ګروپي ډول کار کوئ. په داسې وخت کې مهمه ده چې د پلان له مخې کسانو ته بیلابیل کارونه وسپارل شي. اووم، چیرته باید ترسره شي. د کار د ترسره کېدو ځای هم مهم ده چې باید په پلان کې مشخص شي. د دغه پوښتنې جواب تاسو ته د کار د ترسره کېدو ساحه ښایي. اتم، کوم کارونو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. طبیعي خبره ده چې موخو ته د رسیدو لپاره به تاسو مختلف فعالیتونه او چارې ترسره کوئ. له اړوند چارو څخه به ځینې ډېرې او ځینې کمې مهمې وي. په پلان کې لومړیتوب د هغه کارونو ترسره کولو ته ورکړئ چې د نورو په نسبت ډېر مهم دي او په ترسره کولو سره یې تاسو موخو ته نږدې کېدلی شئ. درنو لیدونکو، د ټلویزیوني راپور آنلاین کورس 24م درس په همدغه ځای پای ته رسیږي. په اړوند درس کې مو په پلان پیژندنې باندې بحث وکړ. د اړوند درس لپاره له دغه سرچینو او مخزونو څخه استفاده شوې ده. که د ننني درس په تړاو پوښتنه او یا هم نظر لرئ، د پوښتنو او تبصرو په برخه کې شریک کړئ. له توجه مو ډیره مننه.